له بې پیلوټو الوتکو د ګزمې په اړه تازه او نوي خبرونه راغلل. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته زاویه نیوز د معلوماتو پر اساس له تیرو 2 ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت په شینوارو، مومندرې، بټي او همداراز ډیورند کرښې ته نږدې د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو بې پیلوټو طیارې بې وقفې ګزمه کوي. د معلوماتو له مخې بې پیلوټه الوتکې په ډیر کم واټن کې د یادو ولایتونو پر ولسوالیو ګرځي چې هیڅ راز ځنډ پکې نه لیدل کیږي. تېره اونۍ د طالبانو ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار او نیمروز ولایتونو کې هم د بې پیلوټه الوتکو ګزمې تایید کړې وې. د کندهار پر فضا وروسته له هغې بې پیلوټه الوتکو ګزمې پیل کړي. دغه ولایت کې یو ځانمرګي برید ګڼو کسانو ته مرژوبله واړوله. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان فضا د امریکا له لوري اشغال ده او نقضوي یې. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.